سلامونه نیکې هیلې احترامات د مظلوم غږ خیري بنسټ مسؤله یم. زه نن یو ځل بیا یو داسې کورنۍ ته راغلم چې زه د فقر او غربت سره ژوند کوي او د ستونزو سره لاس او ګرېوان د هغه ورونو چې اوس مهال السلام علیکم خورې څنګه یې؟ وعلیکم السلام. خیر دې ښه دې خورجانې؟ د شکر دی قناري شکر د مننه خورجانې. ستاسو د کورنۍ پته موږ ته چا راکړې وه او موږ راغلي وو تر څو ستاسې څه ستونزې څه مشکلات لري، اقتصادي وضع مو څنګه ده، تاسو خپل مشکلات موږ ته ووایئ. بس دغه وضع ده، دا مې کور دی او دا مې زوی دی، دا بیمار دی د کینسر او هېڅ وس نه لرو چې د دې څه تداوي وکړو. دا په لاهور کې داخلو، دا دغه م وله کلي دی، دا غور دا علاج یې م وله کړی، دا هم سرکاري او اوس د کرایه درک نه لګي چې دا ویسو او کرایي راسه نشته چې دې له په علاج وکړو. هلته د دې اوس ټلیفون کوي ډاکټران، دا یې نمبر دي، وایي دا ماشوم راولئ چې موږ دې له هلته تداوي وکړو. بس وس هم نه کېږي چې ویسو او روپۍ راسه نشته دی، هېڅ درک نه لګي او څه مال او څه یو شی بل شی څه راسه خلکو مرستې وکړي ورونو یو بل هغه هم ټولې په دې ولګولې او بیخي اوس داسې یو چې په خپله نار ناست یو څه وکړو، بېوسۍ نه رانه مري نو. خدای څخه دې په تاسو څه د دې څه مرستې ده او څومره وخت کېږي دې ته مرستې؟ د دې کینسر دی او د دې دا 5م کال دی چې دا مرستیا یې ده د دې 5م کال د دې تداوي هو د دې تداوي لاندې دا 5م کال. اوس مهال چې هغه ورونه ستاسې ویډیو ګوري ترې نه څه غوښتنه لرئ؟ هغونه دا غوښتنه لرو چې بس دا ماشوم رانه مري، خو زموږ سره څه مرسته وکړه الله دې ورڅخه وکړي، الله دې هغو له اجر او عمر ورکړي او بس دا ماشوم دی دا 3مه ورځ ده تبه لري، دی وریجې له خورد کومه وریجې خوري سپینې وریجې خو دې له بدې دي که نه او ډوډۍ نشته چې دا یې وخوري نو بس دغه تبه یې پرې راوستې نن یې 3مه ورځ ده چې دا دغه شانې تبه یې ده او بس بیمار دی راته پروت دی، هېڅ دا رقم نه لري نشته په دې کور کې مې هېڅ هم نشته چې خرڅ یې کړو موږ دې له څه دوایي وکړو چې و هغه هم لګولي وو هغه هېڅ درک راسه اوس نشته نو بس نور به ته څه وکړو وړم هغه پیټۍ یم هغه ده هېڅ درک راته د شي نشته. ورور تاسو دا ورور ولید چې دا د کینسر مرض لري او دوی سره دومره پیسې نشته چې دا ډاکټرانو ته زنګ وهي چې دا لاهور ته ویسي د دې کرایه وکړي او دا هلته ویسي تداوۍ لپاره نو د دې تداوي خو پرېږدي خو دومره کورنۍ چې په کور کې اوس مهال وړه هم نه لري. دا زموږ کور دی، دا زموږ حال دی وګوره د سې دا زموږ غسلخانه ده تشناب دی، دا زموږ وګوره دا زموږ د وړو پیټۍ دی بیخي هېڅ درک نه لګي او بس ماشومان راته جاړي بس دا چغې وایي څه وس هم نه کېږي نو څه وکړو. ژوند دی ایستی تېره دا زموږ کور دی په نن سبا وخت کې دا زموږ کوټې دي دا پردې دي دا ویر یخني ده هېڅ واړو ته یخني کېږي پیړه کمبله نه چې پرې خوری کړو دا ور نشته کړکۍ نشته په کوټو کې همداسې دغه یخ کې دغه شانې ورته کېږي. اوس مهال چې دا ورونه ستا ویډیو ګوري ترې نه څه غواړي؟ د څه لپاره؟ ورته ځي چې خپل تداوي وکړي او ښه شي؟ زه ورته دوا آفرین ته ورته دعا کوه انشاءالله دا ورونه ستاسې لاسنیوی کوي. جانې مه خفه کېږئ انشاءالله هغه ورونه چې اوس مهال داسې ویډیو ګوري تاسې به لاسنیوی کوي چې د دې ورونو تداوي هم وکړي او ګرانو هېوادوالو تاسو د دې کورنۍ غږ واورئ چې ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. تجارانو ورونو څخه هیله کوم چې د تاسې کورنۍ لاسنیوي وکړي. ګرانو ورونو او د دې کورنۍ ویډیو تاسو د خپل فیسبوک پاڼې څخه شیر کړئ تر څو به ستاسو ورونو ته ورسېږي او د دې کورنۍ لاسنیوي وکړي چې ډېر نشي کولی ورونو دومره د دې لاسنیوي وکړئ چې دا ماشوم تر لاهور ورسوي ځکه چې دا د تداوي لاندې دی او تداوي وخت یې لپاره یې غوښتی دی او که دا اوس هلته ونه رسول شي نو پوهېږي چې کینسر مرض ډېر سخت مرض دی چې لامل به ایسته کېږي. دا دومره دا علاج یې بیا شوی دی بس او لږ معمولي پاتې دی د بېوسۍ نه رانه خرابېږي. ورونو د چا چې اقتصادي وضع ښه وي بس د دې کورنۍ سره لاسنیوي وکړئ دومره چې بس دا هلک لاهور ته ورسوي او د دې ورونو تداوي وکړو تر څو چې دا ورور کینسر مرض لري سخت مرض دی یعنې خاصه خدای ونه کړي چې د دې مورکې دا زوی باندې څه وشي غواړي چې خپله مرستې په شفاف ډول تر اړمنو کورنیو ورسول شي نو خپلې مرستې مظلوم غږ خیریه بنسټ ته وسپارئ. د مرستې لپاره زما د وټساپ شمېره ده 080 نور مو وخت نه نیسم الله مو مال خدای په امان بیا هم ستاسې د مرستې